د مزار شریف ښار د 11مې ناحیې د اداري او خدماتي مرکز ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ښاروالۍ یو تن مسؤل د خپلو فعالیتونو په اړه د توضیحاتو ورکولو په ترڅ کې وویل چې د پراختیایي او زیربنایي پروژو جوړول په بلخ کې د اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه دي. از روزی که امارت اسلامی حاکم شده و نظام خود شما هست، در خدمت خود شما هست و زیربنایی آغاز کرده که اونا باقی ماندنی هست برای سالها، برای نواسه های شما و کسایی که در اینجا بودن داد از خدمت می زدن، چیزی برای شما می ساختن که یک بار مصرف بوده و فعلا او چیزهای هیچ وجود نداره. د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري خدمتونو رئیس د دې پروژې اهمیت او اړتیا ته په اشارې وویل چې دغه ودانۍ په 2 پوړونو کې په اساسي او معیاري بڼه د لازمو امکاناتو او 9 اداري خونو په لرلو سره جوړه شوې ده. په یاده ودانۍ نږدې 9 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د مزار شریف ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه ورکړل شوی دی. تعمیر د 320 متر مربع ساخته شده و در کل زمینشان 2000 متر است که در شهرک سلطان خراسان موقعیت داره و در 2 منزل ساخته شده که دارای 9 باب اتاق اداری می باشد و همچنان دارای 2 آشپزخانه و 8 باب تشناب که بودجهش از 8.5 میلیون افغانی بیشتر است و تقریبا بیشتر د 1 سال تعمیر ساخته شدن. د سیمې خلکو هم د ټولنیزو ستونزو د هواري او د ورته ځایونو جوړولو په برخه کې د اسلامي امارت د مسؤلینو هلې ځلې وستایلې او له دغه ادارې سره د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. هر روز و هر شب که ما سپری میشه میبینیم که در هر گوشه از شهر یک افتتاح بزرگ، یک ساختمانسازی بزرگ، یک سرکسازی بزرگ، مثلا سرک ها قیر میشه، کانکریت میشه و خصوصا مناطقی که دور افتاده است جغل اندازی میشه و از این نهایت کل مردم شهر مزار شریف خوشحال و نهایت از خصوصا از شاروال صاحب محترم خوشحال هستند. کرایه زیاد ما میدادیم و تعمیر دائمی که ما اینجا پیدا کردیم یا لطف پروردگار است. ان شاء الله از خدمات جناب رئیس که زیاد توجه کردن و انجینر صاحب که به حساب ساختمان احداث کردن ما تشکری میکنیم. ورته مهال د تړون کوونکي شرکت مسؤل دغه مرکز د جوړولو څرنګوالي ته په اشارې وویل چې دغه ودانۍ له ټولو ساختماني نورمونو او معیارونو سره سمه جوړه شوې ده. ناحیه 11 ما در ساحه 2000 متر مربع زمین کلیشان است و خود تعمیر در ساحه 320 متر مربع زمین ساخت شده، دارای 2 منزل، 9 باب اتاق اداری، 8 تشناب و 2 آشپزخانه با تمام ملحقات آن و یک حلقه چای عمیق. از طرف اداره شاروالۍ مزار شریف بودجهش پرداخت شده و تدبیر کننده شرکت ساختمانی مسکن عظیمی بوده که تمام نرم ها و استانداردها در نظر گرفته شده و کارشان به نحو احسن به پای اکمال رسیده. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د پراختیایي او رغنیزو پروګرامونو د پیاوړتیا او د ښاري اړتیاو د پوره کولو په موخه هڅه کوي څو خلکو ته الله غوره خدمتونه وړاندې کړي.